نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. د دې رکوع مناسبت د مخکې رکوع سره. مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د کفارو د هغو شیانو چې الله حلال کړیو او دې خلکو په خپل زعم باندې حرامول او بعض حلال شیانې په ځانو باندې حرامول د هغې بیانو، د هغوی شناعت او د هغوی مذمت چې دا په الله پر یو افترا یو دروغ جوړوي. په دې رکوع کې هم الله پاک جل جلاله د حضور صلی الله علیه وسلم شان بیانوي. پیغمبره ته هم مخکې له دغه پیغمبرۍ نه په دې قصد کې وي چې الله تعالی به ماته کوم حکم د نبوت یا زما په قول باندې به یو شی حلالیږي او حرامیږي، دا د ستا په فکر کې هم نه و او تا له دې نه وړاندې کوم قرآن هم نه و لوستی، مګرم په ټولو حالاتو د تا مون خبردار و. د الله پاک جل جلاله نه هیڅ شی هم که په اندازې د یوې ذرې وي هم، ذره مثقال په دې ځای کې په معنا شرعي سره نه ده، مثقال په معنا د مقدار سره ده. ذره ادنا شي ته ویلی شي، لکه هغه جز چې لا یتجزا، چې متکلمین حضرات ابطال جزء لا یتجزا کوي، لکه تاسو میبزی کې دا خبره کړې ده، فصل فی ابطال الجزء الذي لا یتجزا. هغوی فرمایي چې داسې جز نشته چې هغه تجزیه نه قبلوي، او څومره جسم چې مرکب کېږي هم هغه د هیولا او د صورت مرکب کېږي. البته دا مذهب د حکماو ده، عام طور د اهل شرع قول دا ده چې جزء لا یتجزا شته، داسې یو جز لرو چې هغه تجزیه نه قبلوي، او په دې باندې دلیل د قرآن کریم آیت ته ومزقناهم کل ممزق، مونږ دا خلق ټوټې ټوټې کړل په کامله ټوټه کېدو سره. کامل دا معنا چې وروسته له دې نه بیا د ټوټه کېدو د تجزیه کېدو امکان پکې نه و، له دې نه اثبات جزء لا یتجزا معلومیږي. نو دلته هم مراد ذرې نه دا هغه جز ده چې نوره تجزیه نه قبلوي، او یا مراد د ذرې نه اصغر النمل، په میږیو کې دننه هغه وړیکی میږی چې په حاسة البصر باندې ډېر په دقت سره معلومیږي، او یا مراد د ذرې نه کله تاسو فکر وي دا کوټې ته چې د ورسۍ نه د کړکۍ نه لمر را پرېوځي، دې منځ کې داسې شیان معلومیږي، ګزمګزې وي داسې شیان پکې پورته او ښکته پورته ځي، دغه ته ذره ویلی شي. الله فرمایي چې په یو اندازې د یوې ذرې د الله پاک جل جلاله د علم نه وتلی نه ده. انه لیرا النملة السوداء على الصخرة السماء، الله هغه ذات ته چې تک تور میږی په تکې تورې پرخې باندې په تکه توره شپه کې ویني هم، او د هغه د خپو اواز هم الله اوري.
او د هغه په مقصد او په اراده باندې هم الله خبر ده. لدین وړه خبره یا لدن لویه خبره دا هر شی چې دا فی کتاب مبین دا په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. ایس یو شی بغیر د ارادې د الله پاک جل جلاله نه دنیا ته راتلی نشي. الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خبردار آگاه اوسئ، بیدار اوسئ. د الله اولیاء د الله دوستان دا څوک دي او د دوی حالت څنګه ده؟ لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا بیان د حالت اولیاء ده. ورستنی آیت دا د اولیاء تعریف کوي الذين آمنوا وكانوا يتقون. ورستنی آیت د دوی د دنیا حال بیانوي لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة. ولایت اولیاء ولی په لغت کې فمعنا د قریب، فمعنا د محب، فمعنا د صدیق، فمعنا د رفیق، فمعنا د ناصر امداد کوونکی په دې معنا سره استعمالیږي. ولایت د الله پاک جل جلاله د مخلوقات سره دوه قسمه ده. یو ولایت عامه ده، یو ولایت خاصه ده. بیا د خاصه ولایت دوه قسمه ده، یو ولایت خاصه او بل ولایت اخص. ولایت عامه دا هغه ولایت الله پاک جل جلاله ده چې ترسو هم د الله پاک تعلق د اراده د کوم شي سره جوړ نشي ترڅو هغه شی دنیا ته راځي نه. که هغه وجود د کافر ده، که هغه وجود د ممکناتو ده، که هغه د حیواناتو ده، که د نباتاتو ده، اول به د الله پاک جل جلاله یو قرب یو اراده سره تعلق د الله جوړیږي، هغې نه بعد به دا شی وجود پیدا کوي. په دې معنا سره الله پاک ولی د ټولو ممکناتو ده. ایس یو ممکن بغیر د تعلق د ارادې د متعال خدای نه دنیا ته راتلی نشي. دویم قسم ولایت خاصه. ولایت خاصه دا هغه ده چې د مسلمان سره الله پاک جل جلاله ولید. څنګه قرآن فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله پاک ولی، الله پاک ناصر د مؤمنانو ده. الله ولی الذین آمنوا چې الله ناصر شو نو یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. شیطان د کفارو دوست ده، الله د مسلمانو دوست. دریم هغه ولایت اخص ده. بیا ولایت اخص په خپل منځ کې مراتب لري. بعض هغه مراتب الله انبیاء ته ورکړي دي. بیا تر ټولو نه اعلی المراتب الله پاک جل جلاله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکړي چې بیا د هغه اندازې ته او هغه درجې ته هیڅوک هم نشي رسیدی. فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى
فکان قاب قوسین او ادنا. دا هغه اخص درجه ده، په اخص کې دننه هغه اعلی د مراتبو ده چې دې مرتبه ته نه انبیا رسیدی شي، نه اولیاء رسیدی شي، نه شهدا رسیدی شي، نه علما رسیدی شي. خو د هغې نه لاندې د نورو انبیاو دپاره هم علوي مراتب الله پاک جل جلاله ورکړي دي. خو د انبیاو نه لاندې بیا ولی څوک ده؟ په دې کې اتفاق ده چې تر ټولو نه د الله تعالی په نزد باندې مطلوب او مقصود او محبوب د رب العالمین او افضل د ټولو کائناتو د ټولو مخلوقاتو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا نور انبیا دي. خو د انبیاو نه ورسته بیا افضل ترین په امتونو کې او بیا د امتونو په افراد کې سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ده. نو له پیغمبران نه چې راکوز شو مرتبه د ولایت، سید قرب او نصرت او همت او ملګرتیا دا ټولې معنی ویلي. خو هغه معنا چې په نزد صوفیا حضراتو باندې مراد ده هغه کومه معنا ده؟ معنا ده ولایت هغه دا معنا، یو معنا دا کوي لا يحب الا لله ولا يبغض الا لله. څومره ښه معنا ده چې ولی الته ولی جوړیږي چې دی به محبت چې د چا سره ساتي هم صرف د الله دپاره به ساتي. دغه محبت تقاضا دا نه چې صرف د خپل پیر سره به ساتي، نه. لا يحب الا لله. که هر څوک وي د دین په هره جاده کې روان وي، که توري وي، که سپین وي، که هر قوم والا وي، که هر قبیله والا وي، لا يحب الا لله. دی به د هغه سره محبت صرف د دې وجې نه ساتي چې زه لګیا یم په کومه لاره کې ما الله ته رسوي، ما مقصد الله ده او دغه بنده چې هر څوک ده دی هم الله غواړي. لا يحب الا لله. اوس دغه محبت ته ده د خپل پیر نه علاوه د نورو کسانو سره چې کله هم دا محبت د الله دپاره شو، دا محبت د خپل مولا او د خپل پیر سره هم شو. ولې د پیر سره محبت تا د څه لپاره ساتلو؟ د پیر سره محبت د دې په خاطر و چې ما د الله سره وصل کې، چې هر کله ته د الله سره د هغې په واسطه ځان وصل کوې، اوس هر هغه څوک چې د دغه پیر په واسطه یا بغیر له دې نه ځان الله ته وصل کوې، ته به د هغې سره محبت ساتې. لا يحب الا لله. په دې ځای کې یوه باریکي ده. د بعضې مریدانو نه داسې خبرې کېږي چې موږ د خپل پیر نه علاوه که د بل چا سره محبت وساتو نو زمونږ په انواراتو کې کمی راځي. زه وایم لا تروسه تا انوارات حاصل کړي نه دي، ته په انواراتو لا پوهېږې نه. انوارات خو داسې نه دي ویلي چې ته صرف محبت د خپل پیر سره وساته د بل چا سره یې مه ساته. نه، لا يحب الا لله. د بل چا سره محبت چې هغه اهل دین وي، اهل الله وي، د هغه محبت عین د پیر محبت ده، د هغه محبت عین د رسول الله محبت ده، د هغه محبت عین د الله محبت. بناء ربیعی عدویه، ربیعی بصریه، ربیعی بصریه هغه را اوتله وی زما زړه د الله په محبت ډک شوی، خو د ما په زړه کې حب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر ځای نشته.
سیده منم چې حب د الله مقصود ده، خو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې تګلاره هغه صراط مستقیم ده چې تا د الله محبت ته رسوي. اوس ربیعه بصریه خو یوه لویه بزرګه زنانه د هغې متعلق صوفیان حضرات فرمایي چې دی په حالت د سکر کې دا خبره کړې ده، نشه وه په ځان نه پوهېدله، جذبې په حالت کې وه، نو دا خبر ترنه ووتله چې زما زړه د الله په محبت ډک شوی ده، ولا یسع فی قلبی حب محمد صلی الله علیه وسلم. دویم ولا یبغض الا لله. ولی دا معنا چې دی به بغض نه کوي د چا سره مګر هم صرف د الله په خاطر. یعنی که یو کس د دې وجود ته نقصان رسوي، که یو کس دته د پیسو په لحاظ نقصان رسوي، که یو کس دته نور د مادیاتو په لحاظ نقصان رسوي، دی به د هغې سره بغض نه کوي. دا به خاصیت او طبیعت ته د ګرځېدلی وي چې که چېرته د الله د دین اهانت چا کولو او چېرته د الله تعالی شعائر الله بېعزتي راتلله، نو ولا یبغض الا لله. دی به بغض هم نه ساتي مګر هم د الله دپاره. دا دوه صفته دا په ولی کې دا په پیر کې ضروري خبرې دي. ولی دا دواړه خبرې موږ د چا نه راواخیستلې؟ د قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه څه فرمایي چې حب لله او بغض لله من الایمان. نو اوس په دا پیر کې ایمان مکمل شو. رسول الله فرمایي من احب لله ومنع لله واعطى لله ومن احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل ایمانه یا فقد استكمل الایمان. چې چا محبت هم د الله په خاطر وک، چا بغض هم د الله په خاطر وک، چا عطیه ورکړه هم د الله د رضا په خاطر، او چا من هم د الله د رضا په خاطر باندې، اوس د ایمان مکمل شو. تر هیڅ کله پورې په انسان کې ایمان مکمل کېدی نشي چې هغه بغض او د هغه محبت د الله د رضا لپاره نشي. دویم تعریف هغه د اولیاء دا ده ان یکون ممتلئا ومستغرقا فی حب الله وذکر الله، چې د زړه به د الله په محبت باندې ډک وي او د الله په ذکر باندې ژبه لندا وي. هغه د ملائکو صفت پکې راغلی وي، یسبحون الله یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. د شپې او د ورځې د الله تسبیح وایي. ولی وجه دا ده چې دا سړی دعوا د عشق کوي چې زه د الله سره عشق لرم، د الله سره مینه لرم. نو د عشق تعریف خدا ده العشق نار فی القلوب تحرق ما سوى المحبوب. عشق دا خو یو اور ده په زړه کې چې ما سوا د محبوب نه ټول ختموي. اوس که پیر صاحب یوې خوانا تعلق د دنیا سره لري، یوې خوانا تعلق د او محبت د دنیا سره لري، یا د یوې خوانا تعلق د ځان د سمعت او د ریا سره لري، یا د یوې خوانا د چا سره حسد کوي، یا د یوې خوانا د نورو علماو اهانت د په نظر کې وي، یا د یوې خوانا ځان ته یو ډله لویوي چې زه خو یو څوک یم، کله هم دا مرتبه د قرب ته نشي رسېدی. ځکه معلومه ده چې دی مستغرق نه ده په معرفت د الله کې، دی مستغرق ده په معرفت د خپل ځان د خلقو دپاره. دا ولی مقصد دا وي چې د الله
او د الله د مخلوق ترمن تعارف جوړي الله 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 او دغه ولی دا مقصد وګرځیدا چې د خلکو د ځان من کې تعارف جوړ کړي د خلکو توجه د نور خلکو نه واړه یوازې خپل ځان ته چې بس زه ما و پیژنه او مقصد د تصوف مقصد د صوفیه علیو رحمهم الله دا هغوی دا چې د خلکو تعارف د الله سره جوړ کړي د خلکو تعلق د الله سره جوړ کړي نه تعلق د خلکو له ما سره هر چیرې چې اوسېږي د الله تعالی بنده اوسېږه د الله د حکم تابعدار اوسېږه اولیاء اوسوک دي الذين آمنوا دا خلق دي چې د دوی په زړه کې کامل ایمان راغلی او د کامل ایمان نښه دا ده چې د ده اضطراب د ده سرګردانی او د ده اضطرار قلبي دا سکون پیدا کوي د الله په ذکر باندې بس چې الله ذکر یې وکړو زړه په قرار شي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا زړه یو پاک زړه ده لیکن مونږ ذکر هم کوو غیبت هم کوو مونږ ذکر هم کوو حسد هم کوو مونږ ذکر هم کوو انانیت هم کوو خو معلومه ده چې دا زړه لا پاک شوی نه ده اول به تسبیح د زړه مرید هم کوي او پیر خو به لا مخته نه کوي لدی وجنا صوفیا حضرات دا فرمایي چې یو تخلی لرذائل نه ده یو تحلی بالفضائل دی دا دی باندې حوض ده په دې حوض کې چټلی او غرزیدا نجاست او غرزیدلو اول به دا نجاست لري کوي د هغه نه به ورسته پدې کې وبو راچي بیا به تا ته فائدہ منی وي او کته دا حوض اول نه صفان نه کې که څومره لس واره ډکې هم دا مردار د کشل واره ډکې هم مردار یو ګلاس وینا چې دې حوض ته ورواچي ټول حوض مردار نو اول نه به ولی تخلی عن الرذائل کوي لزان نه به هغه خویونه چې د الله محبوب د هغو لرې کول خوښوي او یا ارشادات فرمایلی دي چې دا خوی د ځان نه لرې کوي دا خوی به د ځان نه لرې کوي یعنی باطنی مرض حقد حسد کبر غرور دروغ محبت د دنیا دا به د ځان نه لرې کوي چې دا لرې کړل اوس زړه حوض صفا شو چې صفا شو اوس چې دی وایي چې لا اله الا الله دا په زړه کې کېني ولې زړه خالی وکنه زړه چې خالی شو هر خلا بیت ملا غواړي ډکېدل غواړي اوس دې زړه ته چې انوارات د کلمې ورغلل دا زړه تیار صفاو نو د په زړه کې اول د الله محبت کې نستلو چې لا اله الا الله او زړه لا موجود الا الله لا معبود الا الله هیڅوکم نشته دنیا کې بغیر د الله نه اوس په دازه کې صفائی پیدا شو دویم شرط وکانو یتقون دی په تقوا کوي تقوا د بیکارو خوراکونو نه او ټول هغه امور چې حضور صلی الله علیه وسلم منع کړی نواهی ظاهری او باطینی نه با دغه انسان پرهیز کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله بعضی بندگان دي چې نه انبیا او نه شهدا دي خدا سے مراتب الله ورکي چې انبیا او شهدا به دا غوي د مرتبه تمنا کوي دا څنګه یا رسول الله وای دی به قوم وي چې د الله سره محبت ساتي او په خپل منځ کې به نسب نه وي نه به مال وي
د دوی مخونه نور دي، د دوی زړونه د انواراتو نه ډک دي. په ورځ د قیامت کې چې خلک یریږي دوی به نه یریږي، چې خلک غمجن دوی به نه غمجن. بیا دا آیت ولوستلو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وګورئ اوس به په دې کې دا نه وي، دا حدیث داسې وایي چې هر څوک راغی، عرب وي عجم وي، د دنیا د هر کونج مسلمان چې په شریعت او په دائره د شریعت کې مستقیم روانو، که د ستا مرید وي که نه وي، ته به د هغې سره محبت ساتئ. زمونږ د دې معاشرې مریدان حضرات کاش کې حقیقي مریدان وای. دا مریدان داسې خاصیت لري چې کوم یو کس د دل پیر سره عقد کړی وي دا جنتی ده، خو که د بل پیر سره کړی وي نو خدا چې وبرسېږي که به ونه رسېږي. سبحان الله. که داسې وحی راغلی وي یا داسې حدیث راغلی وي یا داسې صوفی حضراتو ویلي وي چې دا ټول به خامخا د یو پیر لاسنیوی کوي، د بل به نه کوي، نو بیا خدا د وخت یو پیغمبر شو چې د پیغمبر په وخت کې علاوه د بل چا لاسنیوی نه کوي. لیکن دا خبره خو مطلوب نه ده په شریعت کې. نه هغه طالب یا هغه مرید چې د بل یو ښه پیر سره تعلق ولري، هم عالم هم وي، پیر هم وي، مرشد هم وي، نه دی د هغې سره حسد ساتي. معلومه ده تا کې مریدیت کمال ته رسېدلی نه ده، په تا کې د حدیث د رسول الله نه ده راغلی چې د دوی مخونه نور دي، د انواراتو نه ډک دي، مختلف قومونه راجمع شوي دي په یو دین باندې. نو چې تا کې دا ظاهرا تا ته دا کمال معلومیږي، دا کمال نه بلکې نقصان ده. یا دغه پیر دا تقاضا لري چې یاره هغه کسان چې زما سره په دې حلقه کې داخل دي دا کمال ته ورسېدل، او دا کوم کسان چې زما د حلقې نه بهر دي دا هلاک شول. دا پیر کامل نه ده، په دا پیر کې نقصانات دي. دا پیر با داسې د تقوا لحاظ ساتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې آیت متعلق پوښتنه وشوه چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څه معنا؟ وای الذین یتحابون فی الله، چې دوی صرف او صرف محبت د الله د رضا دپاره ساتي فقط. که هر څوک وي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تقوا سے معنی تقوا خالی دانه ده چې لا اله الا الله. تقوا دانه ده چې بس منځونه کوه. تقوا دانه ده چې روژې ونیسه. تقوا وایي دا ده. عبدالله بن عمر فرمائی الله ترى نفسك خيرا من احد، چې ته به خپل ځان د هیڅ چا نه هم بهتر نه ګڼې. الله دې مونږ کې دا صفت پیدا کړي کنه چې ته به خپل ځان د هیڅ چا نه هم بهتر نه ګڼې. الله ترى دا زما تعبیر نه ده، ګورئ دا د عبدالله بن عمر ده. تاسو به عبدالله بن عمر کېدای شي پیژنئ، دا د عمر فاروق زوی ده، دا د رسول الله صحابي ده. هغه فرمایي چې تقوا الله ترى نفسك خيرا من احد. اوس به دغه پیر که رښتیا کمال ته رسېدلی وي هغه به تر ټولو خلکو نه ځان کته بولي. زه خو هېڅ مجدد البسانی رحمت الله تعالی علیه فرمای د الله معرفت، د الله کامل معرفت په هغه چا حرام ده چې ترڅو خپل ځان د فرنګي نه
هم لاندې ونه ګڼي، دغه پرنګي نه به هم ځان لاندې ګڼي. عبدالله بن مبارک رحمه الله تاسو کراله مېلمه ورته راغی، وایي څنګه یې تاسو؟ وایي مونږ کې الحمدلله تقواداره خلک شته. وایي څنګه تقوا مو ده؟ وایي بس دا مو تقوا ده، ان وجدنا اکلنا و ان فقدنا صبرنا. که مو څه پیدا کړل خورو یې، که مو څه پیدا نه کړل صبر کوو. عبدالله بن مبارک څه ورته فرمایي؟ فکر کوئ دې خبرو ته. زما به یوه خبره هم د کتاب نه بهر نه وي، د الله د رضا لپاره به انشاءالله وي. عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایي دا تقوا خو زمونږ په سپیو کې هم شته، زمونږ سپي هم داسې تقوا لري چې ډوډۍ ورکې خوري، چې ورې نه کې قرار ناست وي. دا خو تقوا نه ده. هغه فرمایي ورته چې بیا تقوا څه شی وي؟ وای ان وجدنا آثرنا و ان فقدنا صبرنا. که موږ څه شی پیدا نه کړل صبر کوو، او که موږ څه شی پیدا کړل بیا بل چاته ورکوو، خپل یې نه خورو. دې ته وایي تقوا. عمر البناني رحمه الله یو ورځ راهب ته ورغلم، یو بزرګ سړی ګورم ناسته د حلال روزي کوشش کوي، او ورسره سپینې تیږې هم ایښې دي، تورې تیږې هم ایښې دي. پیر صاحب دا څه کوي؟ وایي دا سپینې تیږې ما د دې لپاره ایښې که ورځ کې له ما نه طاعت صادریږي، عبادت، دا سپینه تیږه اچوم تورې تیږو ته، یو دوه درې څلور پنځه. او که اول له ما نه ګناه هېڅ کې وشوه، بیا دا تورې تیږې راخنه سپینو ته اچوم، بېګا له مالې بیا حسابوم چې دا سپینې ډېرې ورغلي تورو ته، او که دا تور سپینو ته ډېر راغلی وي. که سپین ورغلی وو نو دا خو طاعت دی، بیا زما طاعت ډېر شول په ګناهو باندې، بیا په دې استغفار وایم. سبحان الله، طاعت هم ډېر شو، بیا هم استغفار وایم. که شیطان ماته ونه وایي چې هو څومره کمال ته رسېدلی شخصیت دی. او که چېرته دا تورې تیږې دا زیاتې شوې په سپینو باندې، نو بیا ژاړم 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 ژاړم، توبې وباسم، شپه په عبادت تېره کړم چې تر څو پورې بېرته ما عمره عبادت پوره کړی نه وي چې کوم مانه ګناه او نقصان شوی دی. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوا ته برسېږي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې ما ته حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې سلور شیان کله هم پتا کې راغلل، ما علیک ما فاتک من الدنیا، چې سلور شیان پتا کې حاصل شول، نشته پتا باندې کټوله دنیا در نه فوت شي هم. یو حفظ امانه، د امانت ساتل، که هغه د مال وي، که هغه د علم وي، که هغه د خپلو حواسو وي، د سترګو، د غوږو، د خولې. په خولې باندې به د چا غیبت نه یادې، په غوږو به د چا غیبت نه اورې، په سترګو به حرامو ته نه ګورې، په لاسو به حرام نه نیسې، په خپو به حرامو ته نه ځې. وصدق حدیث، او رښتیا به وایې، دروغ به نه وایې. رښتیا به وایې، دروغ به نه وایې. دریم وخلیقة حسنه، نیک اخلاق بکای. نیک اخلاق فمنهج د شریعت باندې مستقیم. او سلورم دا وعفة طعمه، پاک روزی بخوری. ترسو پوری
یو ولی هغه ولایت ته رسیدی نشي چې تر څو پورې دغه وجود د حلال مال نه نشونه ما پیدا نکي. تاسو د دې زمانه مولایان، د دې زمانه فیران، د دې زمانه شيوخ وګورئ چې هر چا پیسې وروړي، دا پښتنه نشته چې کوم دین دی راوړي، اخلي کنه اخلي ورونه اي پښتنه کی چې دا پیسې خو دې ما ته راوړي د کوم دین راغلي، ته دا پیسې یا په ځان مصرفوم یا په طالبانو مصرفوم، دا پیسې کوم دین راغلي. البته ظاهرا د هغه کس سره د دښمنۍ اعلان کوي او سبا ته بعد د هغه کس نه پیسې اخلي. دا څه عجیبه خبر ده چې پرون د هغه قتل د هغه دښمنی ته تراواوه او نن دغه نه پیسې اخیستل ته تراوشول. دا څه عجیبه شریعت ده. نو فرمایي عیبت الطعمه، ولکله هم چې په ګیړه کې حرام پیدا شول، چې حرام پیدا شول د انوارات ولاره بند شو. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم و زما امتی به لاس جګوي یا الله یا الله یا الله، خدای دعا به لسر نه وچتیږي نه، ولی خوراک به حرامي، چې خاک به حرامي، ګیړه به د حرامو نه ډکوي، فانا یستجاب لذلک، دعا به څنګه قبول شي؟ نن چې د امت دعاګانې قبلېږي نه، نکه عین سود نخورو، بوی د سود خو هر چاته ورسېده، د حلال او د حرامو توفیر نه کوو، ځکه هم کمال ته نه رسېږو. الذين آمنوا، آکسان چې دوی ایمان راوړی، وکانو یتقون، دا هغه ابتدایي مرحله ده چې موږ تاسو د هغې نه په مراقبه باندې تعبیر کوو. مراقبه د انتظار څخه راخستل شوی، معنا د انتظار سره ده. زه په ترصد کې یم، زه په انتظار کې یم، په هغه ابتدایي حالت کې یم چې اوس زه غواړم چې مدارج د سلوک، مراتب د سلوک الی الله پیدا کم. او زما عبادت داسې عبادت شي چې که زه الله نه وینم، الله خو ما ویني. په توره شپه کې به ګناه نه کوم، تنها به یوازې یم، ګناه به نه کوم، او د الله به داسې لمونځ کوم، داسې عبادت کوم لکه څنګه چې د خلکو تر مخ کوم، پس شا او پټ هم داسې عبادت کوم. یو سرکار چې مزدورانو ته ولاړ وي، نه بیا ښه کار کوي که نه، او که سرکار ووایي چې زه لاړم درنه، خو نوره ته پوهېږې دا مزدور په دا پوهېږې چې زه یې نه وینم، خو چېرته ناسته را ده پټ، بیا هم دا مزدور تیز کار کوي، په نورم غږ کوي، زه زر کوئ که نه ولې ناستې یې؟ دلته به ته هم د الله عبادت داسې کوې چې که ته الله نه وینې، الله خو تا ویني که نه. دې مرتبې ته مراقبه ویلی شي. وروسته له دې نه مرتبه د مشاهدې راځي. مشاهدې مرتبه چې د الله به داسې عبادت کوي لکه چې ته الله وینې، په خپله لکه چې ته الله وینې. سبحان الله. دغه دواړو مراتبو ته حدیث جبرائیل اشاره کړې ده. ان تعبد الله کأنک تراه، دا مرتبه د مشاهده. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کته الله نه ویني، الله تا ویني. دا مرتبه د مراقبه ده چې
چې کله هم د مشاهده حالت ته ورسید. اوس دغه انسان ته فنا فی الله ویلی شي. فنا فی الله د سیر الی الله لله فی الله د تک د الله طرف ته د الله دی پارا د الله تعالی د فرموداتو مطابق روان شو. اوس دغه بنده له خلکو نه فنا شو نوره. اوس د حدیث مصداق جوړ شو. حضرت رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی قال الله تعالی چې بنده ما ذکر کی ذکرته فی نفسی، چې بنده ما په یو ټولی کې ذکر کی زه ذکر کوم په یو ټولی کې خیرم من ملائه چې د ټولی نه بهتر وي. بنده چې زما طرف ته ځان یو لویش نزدې کوي زه ورته ځان یو غز، او چې بنده ځان یو غز نزدې کوي ما ته تقربت الیه باع من اتانی یمشي، زبا خواته قدم په قدم را روان ده خو اتیته هر ولا زه ورته په منډو پنډو ورځم. تر دې پورې دا محبت زیات شو زیات شو زیات شو حتی کنتو سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي. زه د دو غوږ شم چې دی پې اورېدل کوي، زه د ده سترګې شم چې دی په دې لیدل کوي، زه د ده خوله شم چې دی په دې خبرې کوي، زه د ده لاس شم دی په دې نیول کوي، زه د دې خپې شم چې دی په دې تلل کوي. یعنی دا خوله دومره تابع د الله پاک د تمامو موارد او احکامو شي چې د ده د خوله نه به فرموده د الله وځي، د غوږونه به د الله د رضا مطابق خبرې اورېدی کېږي، په سترګو باندې به د الله د رضا مطابق شی لیدلی کېږي، په لاسو به مطابق د رضا د الله شی نیولی کېږي، په خپو باندې د الله د رضا مطابق تلل کېږي. هغه مظاهر چې د ده له اندامونه ښکاره کېږي هغه مظاهر د الله پاک جل جلاله دي. دا خبره مشهوره ده چې منصور پدار شو. منصور پدار شو پنا په الله درجه ته رسیدلی و. یغه بس ویل انا الحق انا الحق انا الحق، زه حق یم زه حق یم. نه خلکو خو ځکه بد ویل د ظاهر نه خلاف کار کولو. انا الحق الله ده، حق ذات خو الله ده. خو دلته چې دی دغه عروج مرتبه لاندې کړه او هغه اعلی مقام ته ورسېدلو، د ده په خولې باندې الله پاک فرمایي انا الحق انا الحق انا الحق. من نمیگویم که انا الحق، یارم میگوید که بگو انا الحق. زه انا الحق نوایم خو زما محبوب الله، زما معشوق الله هغه وایي چې انا الحق وایه. اوس دا هغه مرتبه حاصل شوه چې رسول الله فرمایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اوس چې الله پاک د دغه ولی سره څوک دشمنی کوي او د دې انتقام به الله اخلي، فقد آذنته بالحرب، ما ور سره د جنگ اعلان وکړ. سبحان الله. دومره دا ولایت پورته ورسید چې د ستا دشمن د الله دشمن شو، د ستا دوست د الله دوست شو، او چې څوک هم تا ته د بدو اراده کوي آذنته بالحرب، الله به د هغې نه انتقام اخلي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی. د قیامت په ورځ باندې با الله پاک یو بنده راولي. ای بنده استطعمتک، ما لتانه مړی وغوښته، تا ما ته مړی را نکړه. دا بنده به عرض کوي ته خو رب العالمینی، ته خو مړی نه خورې که نه،
وای زما یو بنده تا تراغه کتا هغه ته مړی ورکړی وای نو زما رضا به پیدا کړی وای. یعنی هغه بنده ته مړی ورکول داسې حیثیت لرل لکه چې ما ته دې مړی را کړی وي. ای بنده ما لتانه اوبه وغوښتې تا ما ته اوبه را نه کړې. یا الله ته خو رب العالمین یې ته خو اوبه نه څښې. وای زما یو بنده لتانه اوبه وغوښتې کتا هغه ته دا اوبه ورکړې وای اوس به دې هغه زما رضا نن حاصله کړې. هغه رضا زما رضا وه هغه ته اوبه ورکول ما ته راکول. ای بنده زه مریض شوم تا زما پوښتنه ونه کړه. بنده عرض کوي ته خو رب العالمین یې ته خو نه مریضېږې. وای زما پلانی بنده مریض و که تا د هغه پوښتنه کړې وای لوجدته عندي یا لوجدتنی عنده زما ثواب به د هغې سره زما رضا به پیدا کړې وه. د هغې پوښتنه داسې حیثیت لرله لکه زما پوښتنه. دومره کمال محبوبیت د الله پاک جل جلاله د دغه بنده په منځ کې پیدا شو. اسباب دا حصول د ولایت دا راځي په انعکاس د انواراتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا د رسول الله نه لاندې ومن اتبعهم باحسان چې صحابه کرام دي تابعین دي تبع تابعین دي. ولی هغه څوک چې نائب د رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی رحمان ویده ده دې وجه نه هغه څوک چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب شو د په ځای باندې قائم مقام شو د هغه ته تابعیت اختیار د هغه زړه په نورانیت او انواراتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ شوی و. اوس هغه رنگ انعکاس وکړو دستا په سینې کې راغی. ولی اول صفایی وشوه د زړه صفاو چې زړه کله صفا شي بیا وړانګې تیزی اچوي انوارات زر زر نقل کوي. یو ظاهری مثال وګورئ. لمر خو لمر ده مونږ دې خواته شیشه ورته نیسو آینه یا شیشه د دغه آینې وړانګه هغه دیوال ته سیخو. تاسو به وګورئ که په دا دیوال کې پلاستیک یا کاغذ وي دغه د آینې وړانګه به دا شی سوځوي. حال د لمر نه سوځولو خو دا شی سوځوي. یعنی کله کله دغه انعکاس انوار دومره تیز شي او دومره مؤثر وي لکه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وای تاسو زما حدیث بیان کړئ ډیر واره به یو سامع اوریدونکی اوعاوي مبلغ به اوعاوي من سامعين مبلغ سے چاته رسیدلی وي هغه بلاغین هم زیات اوعاوي. اوس په دې وخت هغه انعکاس د انواراتو قلبیو انوارات نبویو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د زړه باندې پریوتله په واسطه سره. اوس په د زړه کې د الله پاک د محبت لمبا بل شوه چې بل شوه اوس نور محبتونه ختم کړل. اوس یوازې تا په زړه کې هغه شی ځایږي چې د الله سره تعلق وي. لہذا چې اسمان او وینم ما ته الله په یاد چې مخلوق وینم ما ته الله په یاد چې ونه او وینم ما ته الله په یاد. ولی ځکه زما محبوب جوړ شو د ټولو کائناتو موجود هغه ذات ځوان دا ونه نشته. ولی د دې لپاره اصلي وجود حقیقي د الله تعالی دا وجود کلیس دی کل عدم دی ولی دا ټول وجودات تابع د وجود دی الله پاک جل جلاله ده.
اوس د دې لپاره چې انعکاس د انواراتو د انسان په زړه باندې راشي، په دې وخت کې د انسان د مخلوق نه امید، د مخلوق د دنیا نه بیرغبتی راشي. ولی مخکې مې ځکه دنیا سره تعلق و چې ما کې خوندور شی چې د الله معرفت ته هغه نه و حاصل شوی، ما کې د رسول الله معرفت نه و حاصل شوی. اوس چې کله ما هم د الله معرفت او د رسول الله صحیح معرفت وکړه، نه د دنیا شیان ما ته کله عدم شول. آن کی تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. چه تاو پیژنی ځان څه کوي، فرزند و عیال خانمان اولاد و سامان څه کوي. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو آن جهانو این جهان را چه کند. دستا عاشق با اغه دنیا و دغه دنیا څه کوي، یوازې دستا عاشق مطلب ده. له همدې وجې نه صوفیا حضرات وایي چې خدا دستا رضا غواړم، دستا جنت هم نه غواړم. دا خبره د دوی د ظاهر نظر ته خلاف ښکارېږي، نوره صحیح ده، خو په دې کې یو چل ده. اسم د الله رضا بغا د جنت نه بل ځای کې شته نه. مظهر د رضا د الله، مظهر د رحمت د رب العالمین جنت ده. خدای وایي چې خدای زما مینه، زما مینتوب پتا دومره ده چې جنت تم نه غواړم، خو چې ستا رضا وي. له همدې وجې نه د سفیان د جملې نه ربیعه بصریه رحمت الله تعالی علیها یو ورځ را روانه وه، تاسو به نه وي لیدلې چې را روانه وه ګلانو، په دې یو لاس کې یې اوبه وې، په دې بل لاس کې یې اور و. ربیعه چېرته روانه یې؟ وایي دا اوبه وړم په دوزخ یې ورشیندم چې دوزخ اور ختم شي، او دا اور وړم جنت ته اور ورکوم چې جنت هم ختم شي. ولې وایي دا خلک عبادت کوي چې زه دې لپاره کوم چې جهنم نه بشم. جهنم څه کوي؟ الله رضا دې وغواړي. او دا خلک دې لپاره عبادت کوي چې زه جنت ته لاړ شم. جنت څه کوي؟ د الله رضا حاصل کا. خو صوفیا حضرات فرمایي چې دا قول د ربیعه بصریه هم په دې وخت کې پوهېدله نه، نشه وه، حالت د سکر و جذب پې راغلی و. که نه حقیقت کې مظهر د رضا او د رحمت د الله جنت ته، مظهر د صفات جمالیه و د الله هغه جنت ته. د الله رضا په جنت کې حاصلېږي. ففي رحمت الله هم فيها خالدون. او انسان چې بچ کېږي مظهر د صفات جلالیه هغه جهنم ده. د جهنم نه بچ کېدل دا مطلوب امر ده چې انسان د الله د قهر او د غضب نه بچ کېږي. نو چې سړی سوال کوي چې خدای ما د دوزخ وساتي، د دې مطلب دا چې خدای ما د تا د قهر او د غضب نه وساتي. چې سړی چې خدای ته په ما رحم وکړي، د دې مطلب دا چې ما جنت ته بوځي. خو په دې وخت کې دا ربیعه بصریه حالت د سکر و، جذبه پې راغلی وه، نو ځکه نه جنت پرېښودلو نه دوزخ پرېښودلو، دواړو ته اور ورچولو. نو د دغو انواراتو دپاره عظیمه واسطه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د هغې په سنت طریقې باندې تګلاره. کتاب فرمایي وایي چې تر څو پورې څوک ولایت ته رسېدی نشي چې هغه د مستحبو پابندي ونه کړي. نن وګورئ موږ مستحب خلاصه کوي چې سنت هم پسې پرېږدو. کمال ته رسیدګي په اتباع د مستحبو باندې وشي.
دا مشهور سړی عبد الله ابن سینا دا ډېر لابراتوار یو کلینیکونه د په نامه باندې تاسو وینئ پوه سړی و ډېر پوه حافظ د قرآن کریم و خو وروسته ډېر علوم یې حاصل کړل ښه علوم یې حاصل کړل خپل علم ته دوکانه شي خو ریاضیاتو کې ننوت په دې ریاضیاتو کې چې اخته شو د صالحینو د صحبت وغیره ونه لري شو چې وفات کېدلو قرآن په سینه باندې خیو ځان دومره لوی کړو چې زما د الله سره به ډایرکټ تعلق پیدا شي اگر چې منځ کې واسطه هم نه وي چې کله وفات شو مؤرخینو دا واقعه راخیستې ده چا په خوب باندې ولیدله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن سینا چرته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابن سینا غوښتل چې الله ته ځان ورسي بغیر زما د واسطې نه بغیر زما د اتباع نه فطردته الى جهنم امی دوزخ ته وغورځولو نو دغه ولایت دغه محبت ثمره به اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم د هغه نه به خلاف نه چلېږي دغه خلق علامې سدي یو علامه ده چې د دې ژبه به د الله پاک جل وعلا شانه په ذکر باندې لنداوي او هر هغه څوک چې د الله بنده وي دغه سره به محبت ساتي هر هغه څوک چې د الله پاک د دین عمومي دښمن وي دای به د هغه سره بغض ساتي دا نه چې څوک صرف د دښمن وي یې سره بغض ساتي که د اسلام دښمن یې سره بغض نه ساتي عام طور سره به هر هغه څوک چې د الله پاک د دین دښمن یې سره بغض کوي او هر هغه څوک چې د الله د دین په چارو کې ګیری وي د الله دین کوي که د سره تعلق وي که نه وي تعلق د هغې سره به محبت ساتي او خپل ځان کې به دومره تواضع راولي چې هر څوک بل ځان نه پورته ګڼي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو بنده د الله په نسبت باندې محبوب شي الله پاک جل جلاله جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي او جبرائیل انی احب فلانا زما پلانی سره محبت ته تو سره محبت وکا جبرائیل علیہ السلام دوام اسمان ملائکه ته فرمایي ان الله يحب فلانا فاحبوه الله پاک محبت کوي د پلانی سره تاسو مو سره محبت وکړئ دوام اسمان ملائکه شپږم اسمان ته आवाज کوي پنځم اسمان کې आवाज کوي څلورم اسمان کې आवाज کوي دریم اسمان کې आवाज کوي دویم اسمان کې आवाज کوي اول اسمان کې دا اول اسمان ملائکه زمکه ته راشي دا هر چا په خله کې واچي پلان کوي خسړای هر سړی وای خزه وای خسړای سړی وای خسړای ځوان وای خسړای سپینګری وای خسړای پیژنې ولې پیژنم خسړای دا خا تعلق سره لري وو حواله خسړای دا چټي بس خوان راکې دا محبت ګوره په دنیا بنا نه وا هغه لپاسه محبت راغی لپاسه محبت راغی د الله لخوانه کتا سره څوک تعلق لري یا نه لري تا پیژني یا نه پیژني په نه لیدو هم تا سره محبت ساتي پیژني بدیم نه دا محبت رحمانی ده وضع له القبول فی الارض په مخ د ځمکې باندې به هر چاته مقبول وي
بغض هم آسمانی ده. چې کله یو بنده سره الله پاک بغض کوي نو جبرائیل علیه السلام ته وایي انی ابغض فلانا، هغه د وم اسمان ملائکو ته وایي راځي اول اسمان ته، دغه ملائکه راشي ځمکې ته، د هر چا په خوله کې ورواچي پلانکی بد سړی دی. ولې چټي خوند نه راکوي؟ ولې کوم بد تا ته رسولی دي؟ نه وایه که یا بد را رسولی وي یا کومه بده خبر راته کو بس خوند نه راکوي. نو دا بغض د اسمان نه راغی. د خلکو ښه ویل دا بنده د الله دوست. یوه جنازه تیره شوه د رسول الله په وخت کې صلی الله علیه وسلم، تاسو به لیدلی هم نه و. جنازه تیره شوه، صحابه کرام وایي یا رسول الله ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و، وفات شو. رسول الله فرمایي وجبت. ورسته بله جنازه راغله، صحابه کرام فرمایي ډېر ښه و چې دا خو دا رزیل لاړله، خلک دی نه تر 3 سپږمو راغلي و. رسول الله فرمایي وجبت. صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله د هغې سړي متعلق هم تا وجبت اووی، د ده سړي متعلق هم تا وجبت اوویل، داس معنی وای اول سړي باندې تاسو صفت اوویلې نو وجبت له الجنه، د دویم کس متعلق تاسو د هغې بدی بیان کړه وجبت له النار انتم شهداء الله فی الارض، تاسو د الله شاهدانې په مقدس مکه باندې. چې چاته ښه ووایې دا به ښه وي، چې چاته بد ووایې دا به بد وي. علامات د اولیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه شوې ده د الله اولیاء څوک دي؟ قال الذين اذا ذكروا الذين اذا رؤوا ذکر الله. دا علامه ده چې کله هم په دوی باندې د خلکو نظر ولګیږي خلکو ته الله یادېږي. الحمدلله نن په دا مجلس کې دا ټول د کسان دي چې زمونږ د عوامو خلکو نظر څنګه په ریښتونی عالم او په طالب العلم نظر ولګیږي الله ورپه یاد شي. د الله ول ورپه یادېږي. الله پاک جل جلاله د دغه بنده سره یو خاص تعلق پیدا کړی وي چې چاته الله یاد شي دوی ورپه یادېږي او چې چاته دوی ورپه یاد شي الله ورپه یادېږي. بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قال الله تعالی، حدیث قدسی ده، ان اولیائی من عبادی، زما دوستان زما د بندگانو نه څوک دي؟ الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرهم. سبحان الله، زما په یادېدو دوی یادېږي او د دوی په یادېدلو زه یادېږم. په دې منځ کې یو تعلق موجود ده. زید او عمر کمال محبت ساتي، همیشه جوړه سره ګرځي، لازم غیر منفک ده. نه چې زید وګورئ تا په تصور کې دستی عمر هم راځي، خو چې عمر او تا په تصور کې زید هم راځي، ولې همیشه یو ځای ګرځي. دلته ما بین د دغه انسان او ما بین د الله پاک جل یو تعلق پیدا شو چې د ده په لیدو تا ته الله یادېږي، د الله په یادېدلو تا ته د یادېږي. عاشقان را سه علامت ایف سر، عاشقان را سه علامت ایف سر، آه سردو رنگ زردو چشم تر. د عاشقانو د الله درې علامې دي. آه سر سوړه سویلی، ولی همیشه په دا تک کې اخته ده، روان ده، لتروسه مرتبه ته رسیدلی نه ده، ستړی ستومان ده. آه سرد رنگ زرد او رنگ زیړ ده. ولی زیړ ده؟ د خپل معشوق په طلب کې لګیا ده
خپل ځان یې ویلی کا روزانه ډنګریږي روزانه اوبو کیږي او دریم شی چشم تر او یا رنگ زرد د بېخوبۍ د وجنه همیشه په زړه کې د محبوب ذکر ګرځي نه خوب نه ورځي او چشم تر او همیشه سترګې د ژړاو نه ډکې وي عاشقان را سه علامت قیف سر آه سرد رنگ زرد چشم تر رازو کرامت تا کرامت د اولیاء حق ده خو هر خارق العادت شی کرامت نوی د تتمیم د مقام د پارا یاد ساته هغه امور چې خارق العادت دي خارق العادت خو عربي ټکی یعنی هغه کارونه چې د عادت نه خلاف دي څوک په عادت کې کولای نشي دا شپږ شیان دي طالب ګله سوري څو شیان دي ښه نو دې وجنه په پدترای کې دا شیطان راضی تاسو ویده کوي خوریم لکه بلال رضی الله تعالی عنہ نو بیا ویده شي هغه امور چې خارق العادت دي د عادت نه خلاف دي دا شپږ شیان دي یو معجزه ده یو ارهاس ده یو اعانت ده یو کرامت ده یو اهانت ده یو استدراج ده ولی دغه امر دغه کار چې صادر شوی ده یا به د مسلمان په لاس صادر وي یا به د غیر مسلمان که د مسلمان په لاس باندې صادر وو یا به مدعی د نبوت وي یا به نه وي که مدعی د نبوت وو نو یا با قبل ادعاء النبوت یا بعده که قبل ادعاء النبوت هغه ته ارهاس وای تفصیل درته کوم که بعد ادعاء النبوت هغه ته معجزه وای او که دا په لاس د مسلمان ښکارا شو مدعی د نبوت نو که دا سړی په کامل طور سره متبع د سنتو د رسول الله کرامت ورته وای او که ګاډ واړو بیا اعانت ورته وای او که دغه په لاس د کافر باندې ښکاره شو که د ده د دعوې مطابق بیا استدراج ورته وای او که د دې د دعوې مخالفو بیا اهانت ورته وای تفصیل معجزه یو امر ده خارق للعاده د عادت نه خلاف ده یظهرو على يد مدعي النبوه ښکارا کیږي په لاس ته هغه چا چې مدعي او دعوه کوونکی د پیغمبري وي مونږ په دې پوهیږو چې دا سړی د الله پیغمبر نه وي دا شی به نه ښکاره کېدل لکه د تیګو خبرې کول په لاس د ابو جهل کې تیګي خبرې شروع کړي او اشهد ان لا اله الا الله وای مرغی راضی خبرې کوي غرسه راضی خبرې کوي د رسول الله په رسالت باندې شاهدی کوي دته معجزه وای یا انشقاق القمر وغيرها شیان ارهاس دا هغه امر خارق العادت ده چې د پیغمبرای نه وړاندې قبل ادعاء النبوت د چانه صادر شي لا ترسا د پیغمبري هغه زرین تاج ورکړل شوی نه ده خدا سے کارونه صادر شي چې بل څوک نشي کولای حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې روانو لا پیغمبري نه ورکړي
د مکې معظمې تیږې ورته پورته کېږي السلام علیک یا رسول الله. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي زه هغه تیږه پیژنم چې مخکې له پیغمبرۍ نه پر رسول الله باندې سلام اچول ونه براغله السلام علیک یا رسول الله. یا لپاسه ورس پیتلاله یا د حلیمې په کور کې زنګو په خپله زنګېدله یو ټال به چې خالی ورک زنګو به چلان شوه بس په خپله به زنګېدله سترګې مبارکې په خپله تورې مشغولولو ته اړتیا نه وه د سپوږمۍ سره به یې کتل او ګوتې به یې ښورولې سره وایي زه به یې غلی کولم په هغې اوښې باندې یا په خرې باندې چې حلیمې سپره وه او یا رسول الله پې سپور کړی و په لارې تلی نه شوی دومره تیزه شوه چې د ټولو نه مخته شوه دا ارهاسات دي. دریم اعانت یو سړی مسلمان ده کامل نه خو مسلمان ده الله یو مرسته ورسره وکړه د عادت نه خلاف دې ته اعانت وایي. یو سړی چې د یو چت نه وغورځي مري دی له 5 د 8 د 10 چتو نه راوغورځېدو مړ نه شو د سره الله مرسته کړې ده لسم چت نه چې غورځي خو ټوټې ټوټې به یې دی رک روغ ده وایي خپې لاسونه هم روغ دي دا څه عجیبه ده. یا اکسیډنټ وشو او دا موټر لټ په لټ ده نه شیشه روغه ده نه بانټ روغ ده نه چت روغ ده نه ډګۍ روغه ده دی پکې غلی راووتلو وای دا د الله اعانت ده دا د خدای لخوا د بنده سره مرسته. یو څو وخته مخکې د تیرې کنډو نه یو نوی پلنکوچو کته غورځېدلی و کته کراب کې ولاړ و سم ورغلی و په دې کندو مندو په داتې و کوز کراب کې ولاړ چې راویښېدو شیشې هم ماتې نه وې. دا اعانت ده یو کرامت ده. کرامت د داسې کسانو په لاس کاره کېږي چې هغه کامل طور سره متبع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تفسیر کېږي یو که په لاس د کافر باندې ښکاره شو که د ده د دعوې مطابق استدراج فرعون به رودینیل ته خطاب کولو کله کله به خبره منله دا استدراج د لپاره درجه په درجه کېدل جهنم ته غورځېدل او اهانت کله کله به کافر وي او په لاس به خارق العادت شیخ ښکاره شي دته اهانت وایي خو د ده د دعوې نه مخالف لکه مسیلمه کذاب یو وړوکی ماشوم راوستلو چې او خلکو چې او که دغه ماشوم زما په رسالت اقرار وکړو بیا مې منئ چې خود دې منو. ماشوم ته وایي وړوکی ماشوم نه تکلم باذن الله د خدای په حکم خبرې شروع که وړوکی ماشوم لګیا شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان مسیلمه کذاب لعنت الله علیه. ای خلکو پوری وخندل د الله توحید بیان د رسول الله رسالت بیان کو او د په حق کې اول چې دا دروغجن ده په د خدای لعنت. یو ورځ یو ډون دراوستل دړون د سترګو یو چراغ روغ بل چراغ ختم
د خلکو ته وایي که دغه سترګه یې دروغه کم او سترګه ور واچوم بیا خو مې منی کن وایي چې هو او را دې شروع کړل خلک په دا انتظار دی چې د پټه سترګه لوسیږي کرا لوڅه سترګه یې پټېده هغه چې کومه روغه سته هغه پسې ړنده شوله دا اهانت ته امر خارق العادت ته خو اهانت ته او دا کرامت با اولیاء ښکاره کوي که به نه ښکاره کوي نه به ښکاره کوي ابو حنیفه رحمه الله د به د خلکو په اودسو کې ګناهونه لیدل چې د سترګو نه ګناه تویې شوه چاته یې بیکاره نظر کړی ده د غوږو نه یې ګناه تویې شوه د سترګو نه د لاسو نه د خپو نه نو دا خلک یې تر پامه بدېدل چې وګوره د دا ګناهونه کړي د سترګو نه یې تویې شوي آخر کې الله پاک ته عرض کړه چې یا خدای دا کرامت زما نه لرې دا نه غواړم کرامت د رجالو دا داسې مثال لري لکه د زنانو د حیض ټوټې چیرې ځې خضرش کرامت د رجالو دا داسې ده لکه حیض ټوټې د زنانو زنانا چې یوه زنانا وي او حیا ولري دغه د حیض ټوټې به بهر ښکاره کېږي خو چېرته یې پرېمنځي پټ ځای کې وچ کې بیرته یې محفوظ کړي عمر تېر شي سړی ټوټه ونه ویني همداسې به حیض الرجال کرامت ته کرامت به پټ ساتي ولې کېدی شي په دې کې انانیت او لویي پیدا شي هغه مقام الله ترې نه واخلي عبدالله بن عمر عمر فاروق چې کله زخمی شو نو کعب راغی وی که عمر فاروق د الله نه دا سوال وکړي چې زما عمر ورسته که الله به ورسته کی دا خبره عمر ته ورسېده وی اذن والله لا اسأل ولکه بخي دا سوال وکم یعنی کېدی شي زما په سوال باندې به ورسته کېږي خو نه کوم بیا به خلک وایي چې عمر دومره ښه سړی و چې الله پاک د ده په سوال باندې عمرونه هم اوږدول دا خپل ځان د انانیت او د لویۍ نه ساتي کرامت د اولیاءو دا حق ده خو په خپله صاحب د کرامت دا نه وایي چې ما نه کرامت ظاهر شو هغه نه عادي ته ور خارج شي د خلکو په نظر باندې معلومیږي چې دا کرامت اوسنی حضرات خو په خپله جوړ شي چې الله ولی یم یو ورځ یو پیر مې ولیدلو ګلانو یو زر دانې عکسونه یې چاپ کړي وو ډېر نه و خالي زر دانې او د خپل عکس چاپ کول په دې انداز کې تقریبا لکه زمونږ دا 2 صفحې ای پر صفحه به اندازه وه یا به دونه به لویه وه ښایسته عکس د عکس نه لاندې لیکلي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خدای دې ووایه یوې خواته د عکس چاپ د شهرت دپاره نو چېرته په شهرت باندې کرامت حاصلېږي بیا تیار مدعی هم یې چې الا ان اولیاء الله ولا غم مه کوه چې ورخوښې که نه مونږ ملایکو ته ویلي دي چې پرې نږدې دغه و الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون زر دانې عکسونه یې چاپ کړي په دا کیمپونو کې تقسیمول د څه لپاره چې د الله ولی راغلی دا خلک به ورغلل پې پڼ به په دیوالو به خلک وراوختل د الله ولی راغلی زمون خلک هم هر چا پسې منډې وایي ولې خپل قرآن ته نه ګورئ چې قرآن څه درته وایي هر چا ته لاس مه ورکوئ لاس به درنه پرې کړي د دې له وجې نه دی مدعي د ولایت په خپله
کرامت دا حق ده. امام ابو حامد غزالی رحمه الله د کراماتو چختن و، ورور د کراماتو چختن و. دا ورور به د امام غزالی په سلمون نه کاوه. نه ده به شکایت مور ته چې مورې ته وګوره دا ورور ما پسې مونځ نه کوي. مور ده چې زویه ورشه مونځ پسې کوه. وایي ښه. چې لاړو یو رکعت یې چې وکړه لامونځ پوره نه و بېرته راغی. یاره لکه دا خو هغه د تګ نه تګ ښه ولې راغلی؟ وایي دی لګیا په دویم رکعت کې د حیض مسلې یې څېړلې. دومره الله دې خلکو ته کشف ورکړی و. مور ته چې خو د تا نه خو بهتره ده، د حیض مسلې خو د مسله نه ده، خو د خلکو دپاره یې څېړي، بیا هم فکر د الله په رضا کې ده. وایي بس ما ته خوند نه راکړي. دا زوی ورته وایي چې نو دا نه چې دوی کې انانیت او خپل منځ سره پوهېدل. وایي زه ځمه په دې بحر باندې لمونځ کوم. مور ته وایي چې هلکه ته کمزوره یې، ته په بحر باندې لمونځ کوې، زه به په هوا کې لمونځ وکړم. دا کرامات دی. هر کرامت هر خارق العادت کرامت نه وي، او هر کرامت بد شی نه وي. کرامت د نیکانو خلکو علامه ده، خو داسې پټ به یې ساتي. حسن بصری رحمه الله ښه سړی و که نه؟ د ده ښځه وه د اولیاو کتابونه او قصې به یې اورېدلې. نه همیشه دپاره به ده ورته ویل چې پلانکی ولی وګوره، پلانکی وګوره، پلانکی وګوره. خو یو ورځې د اولیاو کرامات یاد کړي دي چې پلانکی د الله داسې دوسته چې په هوا روان وي، په هوا کې الوزي. دی ورته وایي چې بس نو ای به زه خو کمزوری سړی یم. بهر ووتلو غریبو، وزرونه یې ودربول، په هوا شو. چې په دا خپل کور باندې راغی، نو یاد ساتی که د دنیا علامه شئ، که شیوخ شئ، که محدثین شئ، که مفتیان شئ، ښځه مني نه. ښځه وایي سړی راغی، بادشاه شي هم سړی راغی، وزیر شي هم سړی راغی، یا بل چاته ووایي د هلکانو پلار راغی، خلاص. نه دې وجې نه ښځه یې مني نه. دی چې په هوا شو، د خپل کور باندې راغی، لغونده شټاپ یې وکړو. د کوزه نه دا ښځه ورته ګوري، ټیکری هم ترې نه وغورځېده. اخ الله نو در جار مې کې دغه ته سړی وایي، دا به د کومې بختورې وي. سړی غریب لاړ لږ مزل یې وکړه، هلته کوز شو، غلی غلی بېرته یې پنډکی په لاس کې نیولی، کور ته راغی. ښځه ورته ورغله، ته وایې داسې ما دا اوس ولیده یو ولی په دې هوا کې روان، یو ښایسته مخ یو، دا ښایسته ښایسته لاسونه چې تا لیدلي وی، دا ښایسته ښایسته خپې چې داسې ښورولې او نیغ ټیک روانو په هوا کې. و ښځې دا اوس تا ولیدله؟ نه به و چې نه و، چې و ښځې هغه خو زه وم که نه؟ نه ته په هوا کې روانو. و ښځې هغه زه وم چې ما تا ته وکتل، تا ټیکری در نه وغورځېده چې خدایه دا به د چا بختورې وي. ښه ځکه ګوډ ګوډ تلې، تر اوسه ګوډ نه و، ښایسته خپې وې، ښایسته لاسونه یې و، اوس ګوډ ترې نه جوړ شو. دا خو یوه سپېره طایفه ده سړی. د دې وجې نه هغوی ته الله کرامات ورکړي وو. جعفر طیار بعد الممات وګورئ، په شهادت باندې ورسېده، په هوا باندې د ملایکو سره روان. عمر فاروق په مدینه منوره کې ده، ساریه یو میاشت مزل په اندازې باندې لري د اواز کې یا ساریه الجبل. د دواړو په حق کې کرامت. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وای ما یو اوازه واورېدله
چې پلانې ځای کې یو نیک سړی پیدا شوی. زه د هغې ملاقات ته ورځم. چې راووتم په لاره کې 2 کسان نور هم را سره ملګري شول، یو ملا او یو غیر ملا و. ملګرو چېرته ځئ؟ یاره هلته یو څوک پیدا شوي دي، ورځو. اوس راځئ حال سره شریک کړو، زه هلته روان یم که نه څه لپاره ځئ؟ دا یو ورته وایي چې زه خو ځکه ځم غریب یم چې ما ته دعا وکړئ چې خدای پیسې راکړي. مولا ته وایي څه د څه لپاره ځې؟ زه وایي د دې لپاره ځم چې دې سړي شهرت پیدا کړی، زه یو څو سوالونه په ده کوم چې دی بند کم او د خلکو په نظر باندې سپک کم. ته څه لپاره ځې؟ زه وځم ګوندې د الله رښتونی دوست وي، دعا راته وکړي. چې هلته ورسېدل، الله پاک په نظر د کشف باندې ایته خبر ورک، راووتل او دوی ورغلل. ستړی مشه وشوه. دا یو ته وایي چې دعا یې ورته وکړه مخکې له ویلو نه چې زنو الله دې دومره سره زر درکړي چې دا وړې ټوټې خو یې ټولوې هم نه. وایي آمین. دا مولا ته وایي چې مولا کله تا نه چا پوښتنه وکړه د دې متعلق داسې جواب ورته ووایه چې کوم سوالونه د مولا سره ذهن کې و، که چا داسې سوال وکړه داسې جواب ووایه، که چا داسې سوال وکړه داسې جواب ورکړه. ټول سوالونه یې ور حل کړل. او په آخر کې به ته له دنیا نه بې ایمان نه ځې، کافر به شې. عبدالقادر ته وایي چې ته به یو وخت د بغداد په جومات کې ناست وې او تا باندې به جذب راشي، ته به دا خپله خپه راواخلې او او به وایې چې قدمي هذا على رقاب سائر اولیاء الله. درې واړه راغلل. څه عجیبه خبرې دي. دا یو سړی دنیا والا څو ورځې بعد چېرته د کور د اچولو پروګرام شروع کړو، زیرزمیني یې کنله چې په دې کې ذخیره راووتله. دا احتیاط دې ته ورسېدلو چې دا غټې ټوټې به یې راخیستې، وړه به یې دغسې شیندل. دا یې چا له وسه کېده، څوک ټولوی شي. دومره الله مال ورکو چې حساب یې نه و. دا دویم عالم ګورئ د چا بیادبي مه کوئ. د بیادبي انجام چې د هلاکت ده، د خپلو اساتذو، د خپلو ملګرو، د خپلو علماو اهانت او سپکاوی مه کوئ، بې ادبي مه کوئ. دغه عالم لاړو په روم کې د بادشاه سره مشاور او وزیر مقرر شو. نه د بادشاه لور خو ستر نه کوي کنه. بادشاه لور به راغله، هغه ملکه ده او ښځه یې ملکه ده او دا ملک ده. را چوکۍ کې به ناسته وه چې کوم پوزیشن تاسو لیدلی وی که نه، نوی سټایل و، سټایل لکه څه بله ورته وایي. عجیبه راغله ناسته وه. دا ملا هغه یې ورته وکتل، یا وارې بیا خپل ځان ته بیا ورته ګوري. جلکۍ ورته څنګه راګوري بار بار؟ دغه مجلس کې د خبرې منع دي، خو کښېنه قرار کنه. وایي نه هسې مې خالي کرا کرا جلکۍ هم ورته ګوري. کتل سره شروع شول. مولا څنګه چل ده؟ وایي هسې ما در سره ډېر زیات مینه پیدا شو. ښه نو مینه خو ځکه بعیده خبر ده چې ته مسلمان یې او زه نصرانی یم. نو بالاخره خطبه یې ورکړه. جلکۍ په جواب کې ولیکل اسانه خبره ده، خو ته به نصرانی کېږي، زه به تا سره نکاح کوم. مولا وایي دا خو اسانه خبر ده. مولا نصرانی شو، جلکۍ سره نکاح وکړه، آخري انجام په کفر باندې خاتمه راغله. دا د سوی ادب نتیجه او انجام. او عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورسته علم زده کو، په همدې جومات کې خطیب مقرر شو، بیان کوي، جذبه‌ي بیان ورغی. د خپل خپه ونیوله، قدمي هذا على سائر رقاب اولیاء الله،
د اواز یو که د اواز داسې اوازو چې د دنیا ټول اولیاء واورېدله او سرونه یې ښکته کړل، لکه اواز د ابراهیم علیه السلام چې ولله علی الناس حج البیت، یا ان الله قد بنا لكم بیتا فحجوه، ټول خلق واورېدله، د اواز ټول واو سرونه یې ښکته کړل. خبره رښتیا شوله چې الله به لتان یو خطیب جوړوي او بیا به خپل قدم رانیسي او اواز به کوي. د کرامت د اولیاء حق دی، لیکن شرط پکې دا چې دا سړی به کامل طور سره متبع د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. الله پاک جل جلاله دی زمون فیران زمون مریدان په نهج او طریقې د رسول الله باندې برابر کی، چې دا کوم اوصاف د انانیت په مونږ کې دي، د شهرت په مونږ کې دي، چې زه مشهور شم، دا اوصاف د کمال نه دي، دا اوصاف د نقصان دي. د دې د وجه نه به انسان کته رواني پورته باندې روان. اوس د دې دنیوي حال بیانوي. الله فرمایي د دوی لپاره په دنیا کې زیری ده. څنګه زیری ده؟ رښتونه خوب دا شپږ څلوېښتمه برخه د نبوت ده. سورت یوسف کې به سبا درته راشي انشاءالله. نو د دوی لپاره به خلق خوب ویني یا بدای په خپل ویني، ندی پاتې له نبوت نه مگر مبشرات پاتې دي، او ژوند به مطمئن وي. الله فرمایي د الله د کلماتو دی پاره مغیر نشته. پیغمبر تا د کفارو دا خبره غلط نه کی، غمجن دې نه کی. یوې د تا ذلت اراده لري خو عزت الله لره ده. خبر ده د الله د پر ټول هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي، په ځمکه کې دي. نو مطلب دا چې تا ځان الله ته تسلیم کوي، به هر شی تا دي پر تسلیم وي. او تابعداري نه کوي هغه کسان چې د الله نه بغیر عبادت د کوم شي کوي. د شرکاو حقیقتا نه دي، دوی د خپل ګمانو تابع شوي دي، دوی په اټکل باندې روان دي. الله خو هغه ذات ته چې د تاسو د پاره شپه د تاسو د سکون د پاره او ورځ لیدونکې ګرځولې ده. په دې خبره هغه څوک پوهیږي چې د عقل غوږونه ولري. کفار بیا هم وایي چې الله اولاد نیولې. الله لره پاکی ده، خدای تعالی غنی ذات ده، هغه لره د اسمانو د ځمکو ټول کائنات دي. تاسو سره کوم دلیل په دې باندې نشته؟ آیا تاسو په الله خبره کوئ چې پوهیږئ هم نه؟ کوم کسان چې الله پر دروغ تړي دوی به هیڅ کله هم کامیاب نشي. د دوی لپاره په دنیا کې څو ورځې ګټه اخیستل دي او بیا به د دوی مرجع او ورتګ آخرت ته وي. الله فرمایي چې موږ به دوی د خپل کفر د وجې نه عذاب شدید دوی ته ورکو. الله فرمایي وما تکونو نیت پیغمبره فی شأن پیو قصد کې لامر د تحلیل او د تحریم نه، وما تتلو تانو الوسته منه لطرف د الله نه، من قرآن د قرآن کریم تانو الوسته، ولا تعملون او تاسو عمل نکوي من عمل دی و عملنا الا مگرم كنا علیکم شهودا، من پتا سو باندې حاضر او خبردار یو. اس په هغه وخت کې توفیقون فی چې تاسو نه نوتای په دې خبرو کې. وما يعذب او نه پټیږي عن ربک دربستانه من مثقال ذره په اندازې د یوې ذره فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء نه پاسمان کې، ولا اصغر او نه وړي کوي لدینا من ذلک لدینا ولا اکبر نلوی لدینا الا فی کتاب مبین، مگر امدا په کتاب کې دی ښکارا. الا خبردار ان اولیاء الله د الله تعالی دوستان لا خوف علیهم ندیر په دوی باندې په دنیا کې، ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجنې په آخرت کې. دا څوک دي؟ الذین آمنوا چې دوی ایمان راوړی
وکانو یتقون او دیو د الله تعالی نه یریدل ځان بچ کولو د حرامونه لهم البشرا د دوی لپاره زیری د فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې او فی الاخرت او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته مغیر او بدلونکی د کلمو د الله تعالی لرا ذلك دا بشرا هو الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده ولا يحزنك قولهم تا دی خفان کی په ابطال د امر ستا کې قول لدوی ان العزة یقینا عزت او غلبا لله الله تعالی جميعا ټول هو السميع الله اوریدون کی د خبرو ده العلیم پوی د خلقو په تدبیر باندې الا خبردار ان لله یقینا د الله تعالی دی فارا من هغه مخلوقات دی فی السماوات چې پاسمانو کې دي ومن فی الارض کوم چې پزمکه باندې دي وما يتبع الذين تابعدارین کولو هو خلقو يدعون تدي بللو من دون الله بغیر الله تعالی نه شرکاء دوی شریکان نه دي حقیقتا يتبعون دوی تابعدارین کوي الا الظن مگر هم د خپل خیالاتو د ګمانو وانهم ندي دوی الا يخرصون مگر دوی اٹکلی خبرې کوي اذ هو الذي الله غزاتا جعل لكم الليل چې الله ګرځولې تاسو دی پاره شپه د سل فارا لتسكنوا به چې تاسو په دې کې اوسئ والنهار مبصرا او الله ګرځولې دا ورځ مبصرا لدونکې نسبت ابصار ورځ ته دا مجازن ولې ورځ په خپل مبصر نه ده ورځ مبصر فيه ده ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لقوم یسمعون آیتونه دي نشانی د قدرت دي د قوم یسمعون ای قوم دي پاره چې خبره اوري قالو دوی وای اتخذ الله ولدا الله نیولې اولاد هو الغنی تو په جواب کې هو الغنی الله بے پروا د اولاد نه ولې اذ له د الله دی پاره ما فی السماوات و ما فی الارض ټول هغه شیان چې اسمانو پزمکو کې دي ملکن خلقا عبیدا ان عندکم نشته تاسو سره من سلطان کوم دلیل بهذا په خبره باندې اتقولون آیات تاسو وایي علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون چې تاسو په هیګی نه قل او پیغمبر ان الذين يقينا هاكسان يفترون چې دوی جوړوي علی الله الكذب فالله تعالی باندې دروغ لا يفلحون دوی کامیابیږي نه متاع قلیل متاع او فائدہ اخستل د کمد متاع فی الدنیا فائدہ اخستل د په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا مقتد رجوع دا ثم نذيقهم العذاب الشدید لمن ورسکو دوی لره سخت عذاب بما په سبب باندې کانو یکفرون چې و دوی کافران کېدل